رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دو سیزونه روجه بربادی، یو ته دروغ وای بل ته غیبت وای. دا دواړه روجه ختمي، خو لیکن روجه داسې نه ختمي چې روجه په ماته شوه، خو د روجې چې کم برکت دی او د روجې کم عظمت دی د خدای پنیز او د روجې کم ثواب دی، نو په دروغ او په غیبت هغه ثوابونه ختم شو، برکت ختم شو. که یو سړی دروغ په روجه کې وي یا غیبت وکړي نو قضا پې نشته، روجه صحیح ده، خو برکت لال ختم شو. نو زمارو د روجې خو ځان له ډېر لوی فضیلت دی، یوازې دا نه چې دا په موږ د الله د طرف نه یو ذمهداري ده، موږ به پوره کوو. د ذمهدارۍ سره ډېر لوی اجر لري او ډېر لوی ثواب لري. نو پکار دی چې موږ د روجې هغه ثوابونه او برکتونه برباد نه کړو. هسې دروغ ښه شی نه دی. قرآن شریف کې په دروغجنو د الله لعنت ویلی دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دروغ وایي د هغه د خولې نه داسې بدبویي ځي چې یو میل ته فرشتې منډې وایي، فرشتې ته تښتي. او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې څوک دروغ وایي یو ځلې وي بیا چې د دروغ عادي شي، نو د الله په نزد یو صحیفه ده د کذابینو د دروغجنو، په هغې کې نوم ولیکلی شي. نو چې کله فرشتې دې یادوي نو وي فلان کې دروغجن، چې خدای پاک یادوي وي فلان کې دروغجن. او چې کم سړی رښتیا وایي او همیشه رښتیا وایي او قصد کوي چې زه به دروغ نه ویم رښتیا به ویم، نو د الله په نزد چې کومه صحیفه ده او رجسټر دی د صادقینو، په هغې کې نوم ولیکلی شي. نو فرشتې کې یادوي نو وي فلان کې صادق او رښتونی. د مارونو دروغو نه ځان ساتئ، ډېر لوی جرم دی او ډېره لویه ګناه ده. دریو ځایونو کې شریعت دروغ جایز کړی دی، هغه هم زموږ علما وایي په کوشش دی کوي چې صراحتا دروغ دی ونه وایي، توریه غوندې دی وکړي. یو دا چې ښځه او د خاوند په منځ کې په یو څیز اختلاف راځي، جګړه راځي، جدایي راځي او خفګان راځي، او دا دوی دا ښځه یا دا خاوند د هغه اختلاف نه ځان بچ کوي، د هغه جګړې نه او څه دروغ ووایي چې زموږ منځ کې جګړه جوړه نشي، اختلاف جوړ نشي، نو خیر دی، دام جایز دی. دویم چې له دوه مسلمانانو منځ کې څوک جوړه کوي نو هغې کې هم دروغ ویل جایز دی. که رښتیا وی د یو سړي خبره وی، دا خو یو دشمن د بل په سر ډېرې خبرې کوي، نو که دا درېمګړی چې دا جوړه کوي دی د هغه ټولې خبرې بل ته ورسوي، خو جګړه دومره زیاته شوه. او درېم په جهاد کې چې کله یو سړی د جهاد په میدان کې وي او دی په هغې کې د دشمن د ختمولو دپاره او دشمن د ګیرولو دپاره څه دوکه وکړي یا دروغ ووایي، نو دا جایز دی. هم علما وایي کوشش دی کوي چې په دې کې د صراحتا دروغ ونه وایي، داسې لفظ دی وایي چې هغه شکل د دروغ وي، شکل یو شانتي د دروغ وي چې بل پې هغه تیر وځي. په دې دریو ځایونو کې توریه ورته وایي زموږ په عربی کې. نو بیا په روجه کې دروغ او غیبت خو بالخصوص نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی دی، د دې نوم اخیستی دی. ښه بعضې څیزونه داسې دي چې هغې روجه څه ماتېږي او په بعضو نه ماتېږي. یو څو چا چې تپوسونه کړي دي د هغې په رڼا کې، که یو سړی اودس وکړي او خوله کنګال کړي او لا د اودس نه پس خوله باقاعده هغه د اوبو د خولې نه وغورځئ او بیا هم په خوله کې څه لوندوالی رطوبت لږ پاتې شي او د لاړو سره تیر شي، په دې روجه نه خرابېږي، روجه پې نه ماتېږي. دلته لاړې غالبي دی او د هغه رطوبت موهوم هم دی او لږ هم دی. که د یو سړي غاښ وینې شو دې د لاړې زر توکي د تیرې شوې، مثلا چې تیرې شوې فوري د لاړې وګوري، نو که وینه پې غالبه و روجه یې ماته شوه، او که نه لاړې پې غالبه وي وینه پې کمه و روجه پې نه ماتېږي، خو په دې باندې کفاره نه لازمیږي. که یو سړي پوزه په بره راښکه او د پوزې دا ګند او بلی بره تیر که، اگر چې دا تیرول نی پکار، دا نجس نه دی، پلیت نه دی، خو مستقذر دی، د انسان طبیعت ته نفرت کوي،
نو دا سنول پکاري بره به نه راکاږي خو که یو سړي پوزې له کلس ورکه او په ناګمان یې راتاو کړه هغه ګندې بار تیرې که نو په دې روجې ته هېڅ نقصان نه رسي روجه پرې نه خرابېږي که یو سړی په سترګو کې دارو واچوي یا رانجه په سترګو کې واچوي د روجې په حالت کې او دې لاړې توکې او په لاړو کې هغه توروالی م راشي یا په حلق کې د دارو هغه خوند م راشي نو په دې روجه نه خرابېږي دا د مساماتو په ذریعه یو شی دننه لاړ نو چې کوم د مساماتو د دغه نرو رګونو په ذریعه معدې ته یا دماغو ته ورسي په هغې روجه نه خرابېږي د منفس په ذریعه د لوی لارې په ذریعه چې دماغ او معدې ته یو شی ورسي نو په هغې روجه ماتېږي یو سړی سر غوړ کړي نو بعض انسان چې سر ډېر زیات ومږي نو په دې حلق کې په دې مری کې غوړوالی محسوسوي نو سر یې غوړ که اگر چې مری کې غوړوالی محسوس که نو په دې روجې ته هېڅ نقصان نه رسي روجه پرې نه خرابېږي زموږ پخوانو فقهاو لیکلی دی چې په غوږ کې یو سړی دارو واچوي یا اوبه واچوي نو په دې روجه ماتېږي که نه یاره وی دارو به نه اچوي په دې روجه ماتېږي مخکې د فقهاو دا خیالو چې ګنې دې غوږ کې یو سوری دی او د هغه سوري په ذریعه دا دارو دا خېټې ته یا دماغو ته رسېږي نن نوې تحقیق علماو چې کړی دی هغه یې دا کړی دی چې غوږ کې هېڅ قسمه سوري نشته او پرده لګېدلې ده نو که دارو واچوي نوې تحقیق د علماو دارې د اطباو او د ډاکټرانو د ناستې او د هغې د مشورې په بنیاد نو که غوږ کې اوبه واچوي او که دارو واچوي نو دا دننه نه ځي دا واپس راځي نو په دې روجې ته هېڅ قسمه نقصان نه رسېږي که یو سړي په یخ ځای کې ولامبل په یخ اوبو ګرمي شوې ده ګوټ چارې کړې ده یا د واورې مشین ته ننوت او دومره یخ شو چې تنده ختمه شوه نو په دې روجې ته هېڅ فرق نه رسي روجه نه ماتېږي خو علما وایي که بې ضرورته چا دا چل کو نو یاره کراهیت راځي تنزیهي دا چې غوره کار نه دی نور ګناه پکې نشته او روجې ته څه نقصان پرې نه رسېږي که یو انسان انجکشن وایي دا ما مخکې بیان کې ویلی نو انجکشن باندې روجه نه ماتېږي دا د مساماتو په ذریعه دارو دا وجود ته لاړل که د لاندې یو انسان پچکاري وکړه په هغې هم روجې ته نقصان ورسېد او ماته شو که یو انسان الټی وکړې دا تپوسونه ډېر کېږي چې په الټو روجه ماتېږي او که نه نو زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شاګردانو په دې مسله کې متعدد اقوال دي ډېر اقوال دي خو چې کوم راجح او مفتا به دي د اکثر علماو نو هغه درته ذکر کوم ادا چې څوک قصدن الټی وکړي او په ډکه خولو کې دا دوه شرطه شو نو روجه پې دوړه شوه ماته شوه یو قصدن یو په ډکه خوله نو که غیر اختیاري چا الټی وکړی اگر که په ډکه خوري نو روجه پرې نه خرابېږي اکثر د زنانه چې کله حمل وي په ګېډه ماشومې نو دې وخت کې د الټی ډېرې زیاتې کوي نو دا قصدن نه کوي دا خو بې قصد او بې اختیاره کوي نو په دې روجې ته هېڅ قسمه تاوان نه رسېږي او که ګوته یې په خوله کې ورکړه تالو کې او غړب یې ورکړه الټی وکړې او په ډکه خولې وې روجه لاړه او که په ډکه خولې نه او لګي وي نو بیا پې روجه نه ماتېږي نقصان نه رسي نو د الټو دا خبره یاد وساتئ دوه شرطه شو د ماتېدو یو دا چې قصدن وکړي او دویم په ډکه خولې که دې دوه کې یو شرط هم خطا شو نو بیا پې روجه نه ماتېږي که یو سړي په روجه کې شیطان خطا کو احتلام یې راغی لویه بې اودسي پې راله نو دې لامبي لامبلی شي په دې روجې ته فرق نه رسي په دې احتلام یا د شپې یو انسان په غټه بې اودسۍ کې مبتلا شو او دې د سبا خطو نه پس لامبي پروا نشته لامبلی شي صرف دومره به کوي چې پوزه به نه تره خیبره به اوبه نه راکاږي او غرغړه به نه کوي نو زموږ بعضې فقهاو لیکلي دي چې روجه کله ماته کړي نو بیا دې پوزې ته راکاږي او غرغړه لیکن دا مرجوح قول دی ضرورت نشته روجه ماتې وخت کې ضرورت نه د غرغړې شته او نه د پوزې د بره ترخولو ضرورت شته د اوبو
سفر باندې یو انسان دی شهري سفر 76-77 کیلومتر نو که روجې ورته نقصان نه رساو نو بهتره دا ده چې روجه دې ونیسي او که نه تکلیف و په سفر کې نو بهتره دا ده چې نه دې نیسي خو بیا به یې قضا کوي. اوس که چا روجه نیولې ده او دی بیمار شو نو اوس به پال آسانه نه ماتوي، اوس به اله ماتوي چې د بېهوشۍ ته رسي یا بیماری سختېږي یا مرګ ته رسي، ټینګول یې نشي خلاصه ده. نو بیا که روجه ماته کي نو خیر، او که نه داسې ماته کړه په معمولي څیز د ماتولو څه خاص ضرورت ورته نو ګورې بیا به د دې کفاره راځي، بیا به د خپل روجه هم قضا نیسي او 2 میاشتې پرله پسې روجې به نیسي. که یو سړی او ښځه په روجه کې یو بل ته نږدې شي او هغه پوره نږدېکت یې وکړه نو د دواړو روجه لاړه دوړه شوه او کفاره هم پې لازمه شوه، نو سړی به د خپل هم نیسي او ښځه به د خپله روجه هم نیسي او 80 به پرله پسې نیسي. لیکن بل څه نشته، پرله پسې به نیسي. که طاقت یې نو چې ته 80 مسکینانو له بیا روټۍ ده او ښځه که بیا دا پرله پسې روجې نیسي او د دې پکې منځ کې حیض راغی بیماري نو خیر دی، په هغې پرله پسې والي ته نقصان نه رسي چې بیماري ختمه شي بیا د پې شروع کړي. مسواک په روجه کې مږلی شي، هېڅ نقصان پکې نشته. زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي اول کې مږلی شي اخر کې هم دې کې څه فرق نه پرېوځي. سپری په روجه کې په خوله کې نه شي کولی، دا رطوبت تېرېږي، دې سره روجه ماتېږي. پوزه کې ناشم نه شي کولی او پوزه کې هغه بره دارو بره راکاږي، دا هم تېرېږي، په دې هم روجې ته نقصان رسي، دا به نه کوي. که غیر اختیاري روجه پې ماتېږي، که غیر اختیاري لوګي او د تېر شو او یا دوړه تېره شو، د دې نه انسان نه خلاصېږي. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، په دې روجې ته نقصان نه رسي. خو که یو سړي سګرټ راښ کړه، چیله مې راښ کړه، چیټۍ وواله او د چرسو بوی یې راښ کړه، روجه یې دوړه کړه او یوازې روجه دوړه کېدل نه دي، کفاره هغه 80 روجې به هم بیا نیسي، خپله به هم قضا نیسي. نسوار ګورئ، نسواریان دوکه نه شي، هلکه دا نسوارو نه توبه وباسئ، خوشې شی ترې بل نه شي. ښه بدبویه شی دی نسوار، په کومه خوله چې ته د پیغمبر مبارک نوم لې او ذکر کې نسواریان دې نه خفه کېږي. زما خبره ده اصلاح. نو نسوار د روجې میاشت د نسوارو د پرېښودو بهترینه ذریعه ده. غاښونه تورئ یوې دا نقصان، د خولې نه بدبویي ځي دا دویم نقصان، تیریږي معدې ته رسي دی دریم نقصان، پوره خرابی دی څلورم نقصان، د پیسو تاوان دی دی پنځم نقصان. د مسواک ضد شو، مسواک د خولې خوند خشته کوي، دا د خولې خوند خرابی دی بل نقصان. او چې نسواري نسوار اچولي نو خدای دې ورته مخې ته مولا نه ودرېږي چې دې انټوشي لابیل وکړي، چې انټوشي وکړي د مولا سپینې جامې ټولې لاړې سپری شوې. نو نسوار ګورې یاد ساتئ، نسواریان نسوار وانه چوئ په روجه کې، روجه دوړه ده. ولې؟ ځکه دا تېرېږي دا نسوار. دا ما په طالب یو نسواري طالب تجربه کړې، هغه وی نه تېرېږي، مې ته واچوه، خوله مې پې ښه کنګال کړه، اوس مې نسوار واچو شونډه کې واچول، ما په خبرو اترو که مې پرې چې دا مسله ته یېره شي، بیا مې ورته نسوار توکه تویې کړل، مې خوله کنګال که غرغړه به نه کړي، خوله یې ښه کنګال کړه، ښه زبردسته پاکه یې کړه، غرغړه مې پې اوس مې دا وکړه چې ها یې وکړل، لاړې توکړې نسوار پکې رالل، مې ودې لیدل برکت راورسېد که را ونه رسېد، برکت رسېدلی او حلق ته وکړه نو رسېدل. نو نسوارو سره روجه ماتېږي په دې وجه چې دا تېرېږي، او چې په تېر شو نسوار او واده چول نو روجه دې هم دوړه شو، 80 به ورسره بیا نور هم نیسي، نو خدای هم پې خفه کېږي. دا یو څو مسایلو زما په ذهن کې او بعضې دوستانو تپوسونه کړي، د هغې جواب مې وکړ. نو زما چې څوک د اواز اوري ټولو ته دا درخواست دی چې په روجه کې به د دروغو نه ځان ساتي او د غیبتونو نه ځان ساتي او د ګناهونو نه ځان ساتي، چې روجه مو قیمتي شي
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے وی د شوال د روزې نه پس د رکوټ اختر د میاشتې د لومبي نه الله فرشتو ته حکم وکړي جنتونه ډولي کې. نو چې فرشتې د جنت په ډول لګیا شي نو دا به څنګه ډولې کوي؟ فرشتو له خدای څونه طاقت ورکړي او چې د الله مدد هم سره شامل نو 11 میاشتې د جنت په زیب و زینت ولګي. داسې کی چې بل شان الله دې مونږ بوځي چې مونږ ووینو. نو چې کله د رمضان لومبه ورځ شي د رمضان د لومبه نو د الله د عرش نه یو هوا ورولوزي په حورو باندې. نو په هغې هغه هوا ولګي او ډېره خوشبویه اعلی. نو هغې وي یا الله په دې میاشت کې د خپلو بندګانو نه مونږ له هغه څوک منتخب کا چې زمونږ سترګې په هغوی یخې شي او د هغې سترګې په مونږ یخې شي. د رمضان میاشت له خدای 11 میاشتې جنتونه ډولي کوي. نو د رمضان د میاشتې د روزو پوره خیال ساتل پکار دي چې په هغه آداب ونیولی شي چې کوم آداب موږ ته رسول الله مبارک ښوولی. اوس یو سړی ځمکه کې فصل وکړي نو که ده د زراعت په اصولو عمل وکړ نو فصل به قیمتي شي چې ټیم په ټیم دی دغه کوي سره اچوي او ټیم په ټیم ورته دی اوبه اچوي او دی چې کم د زراعت اصولي په هغې اصولو په دایره کې دننه لګیا دی نو جرب به والا 20 منه هم زیات کوي. او که دی غنم وکري او ځمکې اړولې مي قابل کاشت دي خو د زراعت په اصول عمل ونه کړي بې ټیمه سره واچوي زیاته واچوي او دارنګې دارو ورته بې ځایه واچوي ګڼو کري مثلا نو هغه به هغومره غنم ونه کړي چې کم پکار دی. نو ګوره چې سړی فصل کوي نو د زراعت د اصولو د زمیندارۍ د قاعدې د اصولو مطابق چې کوي نو فصل یې ښکلی راځي او که د هغه اصولو خلاف ورزي کوي فصل یې ښه نه راځي. یا یو سړی بردي کوي نو د پلستر چې کوم اصول دي د هغې مطابق چې دی پلستر ورکړي چې دومره به سیمټ وي دومره به شګی او دیوال به ورته ښه مدیدار ترکې او ګرماله په دې به مږي نو پلستر به مضبوط وي. او که ته پکې سیمټ ډېر هم واچې او شګه کمه واچې او دیوال دی ورته تر کړی نه الون نه نو دا فایده نه ورکوي. هر شی چې کې نو د هغه سید د اصولو مطابق به کې نو فایده به مزیدار وي. دغه رنګې روژه مونږ ته د خدای رسول ښوولې ده او الله ویلې ده. نو د الله او د رسول اصول چې مونږ ته بیان کړي دي د هغې لاندې مونږ روژه ونیسو نو ډېره زیاته به قیمتي شي او که د هغې اصولو نه هټ کر مونږ روژه ونیسو برباد به شي. نو دا څو مسلې مې بیان کړئ. الله دې مونږ له د صحیح روژې ونیولو توفیق راکړي او الله دې په مونږ د غیبتونو او د چغلو د دروغو نه په امن و امان کې وساتي. او بالخصوص زمونږ هغه وروڼه چې مسافر دي په بار ملکونو کې دي او زمونږ دا بیانونه اوري هغه غریبانان نن سبا په ډېر مصیبتونو کې مبتلا دي د کورونو د وجې نه په خپلو کورونو او په دغه کې دننه پراته دي په بیټکونو کې او په خپلو کمرو کې. نو الله پاک د هغې مدد وکړي او رب العالمین دی دا کورونا د ټول مسلمانانو نه او د اقوام مسلم نه لرې کړي او زمونږ د دې ښکلي ملک ته خدای حفاظت نصیب کړي. د روژې میاشت الله په خیر او عافیت په مونږ تېره کړي. وصلی الله علی النبی الکریم وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک.